ټولګډونه حکومت د تهران لخوا د افغانستان حکومت ته د رسمیت پیژندلو شرط. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. شبنم مزریم په موکړی د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي تهران به تر هغې د افغانستان سرپرست حکومت په رسمیت ونه پیژني تر څو یې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړی نه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په یوې غونډه کې د وینا پر مهال اسلامي امارت د افغانستان د واقعیت یوه برخه ګڼلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي موږ په دې خبره ناخوښ یو چې په افغانستان کې یو ټولګډونه حکومت نه دی جوړ شوی او دا مسئله مو د افغانستان اوسنیو واکمنانو ته مطرح کړې ده. موږ د افغانستان اوسنی واکمن په رسمیت نه پیژنو او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار کوو. همدارنګه اسلامي امارت د افغانستان د واقعیت یوه برخه ده، نه ټول. دغه لوړپوړي ایراني ډیپلوماټ ټینګار کړی چې تهران له زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمن دی. ښاغلي عبداللهیان د افغانستان له سرپرست حکومته وغوښتل چې د 1950 کال د تړون له مخې د تهران حقابه ورکړي. د هغه په وینا د ایران د حقابې ستونزه د سیاسي اعلامیو له لارې نشي حل کېدی. په وینا یې د حقابې مسئله باید د قانوني اقداماتو په چوکاټ کې حل شي. حسین امیر عبداللهیان زیاته کړې موږ له افغان چارواکو سره په هلمند سیند کې د ایران د حقابې په اړه خبرې کړې دي او باور لرو چې د 1950 کال د تړون له مخې باید په دې برخه کې قانوني لاره په پام کې ونیول شي. له دې وړاندې د ایران ولسمشر د افغانستان له سرپرست حکومت په کلکه غوښتنه کړې وه چې د ایران د حقابې مسئله جدي ونیسي او د حق یې ورکړي. خو انس حقانی چې د اسلامي امارت له جګپوړیو غړو څخه دی په سپیدار ماڼۍ کې د پنجشنبې په یوه غونډه کې د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون وښود. ښاغلي حقانی وویل زه په دې باور یم که د ایران ولسمشر هر څه وویل خلکو په خپله هغه پسې بد رد وویل، خو کاشکې موږ په دې کې د بهرنیو چارو پالیسي څارلې وای. د زور په وخت کې 20 کاله تیر شول، هلته موږ خدای تعالی معلوم کړلو، ثابت شولو، خدای تعالی فتح راکړه، لوی دښمن مات شو. هغه وخت و هلته د قهر خبره کېدله، خو له دې وروسته زما هدف دا دی چې کوښښ باید پر دې وکړو چې موږ خپل نوي نسل ته تیزه او تونده ژبه ورزده نه کړو. له دې وړاندې سرپرست حکومت په افغانستان کې د یوه ټولګډونه حکومت جوړول د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده او ټینګار یې کړی چې هیڅ هیواد باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي.